بد خبر ترکمنستان د افغانستان په فاریاب ولایت کې 10 کیلومتره خاوره لاندې کړې ده. ترکمنستان ته د ملا یعقوب سخته غوسه. ملا یعقوب د یادې لاندې سوي خاورې په اړه کوم اقدام کړی؟ هغه د سرحداتو په اړه څه ویلي یا د خاوره څنګه لاندې سوې ده؟ بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. وبرکاتو. محترمو مسیرانو، دغه د ساحې خلک موږ سره ولاړ دي. دغه غر طرف ترکمنستان ده. له دغه سیمه خاردار سي تقریبا د ښي 5 کلو د اشرف غني په دور کې دینه دغه نوی جوړ کړی. دا سیمه خاردار مخکې د افغانستان سیمه خاردار یغه طرف ته تقریبا موټرسایکل 1 غنټه او 3 غنټې پیاده راو په پیاده هلته یو خواته د ژړ ډنډ په نامه باندې ژړ ډنډ هلته حد و. دغه ټوله نوې تخطي ده. نوې تخطي په دې معنی چې د کابل فاسده اداره د واشنګټن د ساتلو یا د نیویارک د ساتلو باندې د ډالرو په ګټلو باندې مصروف وو، او دغه خاوره چې د دوی مور وه او دغه مور د یېره کړې وه، نن هغو تقریبا 10 کیلومتره تخطي دې خواته لري. د کابل فاسده اداره، د اشرف غني فاسده اداره چې د واشنګټن په ساتلو مصروفه وه یا د نیویارک په ساتلو مصروفه وه، او دا به ویل چې فضل خدا چې په واشنګټن حمله نه رسوي. نو دغه د افغانانو خاوره وه، دا د افغانانو مور ده. او د موږ دغه سیم تاسې وینئ، دغه یوه تخطي 10 کیلومتره له دغه طرفه د شرق طرف ته هغه جر دا هم د موږ په خاوره کې ول سوی ده. یا د خاوره تیر نظام کې د اشرف غني په دوره کې د ترکمنستان لخوا لاندې سوې ده. فاریاب ولایت کې دغه لاندې سوې خاوره تر 10 کیلومترو رسیږي او د موټر سایکل 1 ساعت مزل پرې سرته رسیږي. په ویډیو کې یا طالب چارواکی ادعا کوي چې دغه خاوره د پخواني ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني د بېغورۍ له امله ترکمنستان لاندې کړې ده. طالب سیمه ییز مسؤلین وایي ترکمنستان په فاریاب ولایت کې 15 کاله وړاندې د افغانستان 10 کیلومتره خاوره لاندې کړې ده. طالب مسؤلین زیاتوي په سیمه کې تیر سوی اغزن سیم پخوا ډیر لرې و، خو 15 کاله وړاندې د ولسمشر غني په حکومت کې 10 کیلومتره د ترکمنستان سرحد رامخکې سوی دی. د داسې مسایلو په اړه د ملي دفاع ځوان وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ پر خاوره هوایي حریم او سرحداتو تجاوز وکړي. موږ د خپلې خاورې او سرحداتو ساتنې ته د سر په قیمت ولاړ یو. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبې لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.